نو بیا چې کله مونږ جلال آباد ته ورسېدو هغې جلال آباد نه بیا مونږ په هلیکاپټر کې کابل ته راورسولو دا خبره په خلکو ډېره بده لګېدلې ده مونږ ورته دا وایو چې دا مونږ ورته دا وایو چې دا خو د ښه دی دا اوس مونږ ته وښویله چې تا ته زور څه درکوي دا به د پلار نیکه وطن دی دلته به زه بیا هم راځم په دې هلیکاپټرو کې به هم ګرځم دې حکومتونو کې به هم ګرځم بیا دا پرون چې کم مراسم وشو هغې نه پس دا نوی منتخب شوی نایب صدر امرالله صالب سره هسې په لاره کې مخامخ شو نو یو ملګري تصویر وویستو هغې تصویر هم پې اور بل کړی دی موږ دا وایو ورته چې دا هغه ډېر وړوکی سړی دی هغه نوکر دی هغه خپلو مالکانو ته حاضري لګوي مونږ ورته دا وایو چې دا زما خپله خاوره ده دا افغان قوم زما خپل قوم دی ما مخکې په ټویټر باندې یو ټویټ کړی لوی غوبل یې ته جوړ کړی و ډېر زیات زور یې ورکړی و ما دا خبره کړې وه چې زه افغان وم زه افغان یم افغان به اوس هم جغرافیې بدلیږي قومونه نه بدلیږي